د بشري حقوقو نړیوال بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پاکستاني ځواکونو په توغندیزو بریدونو کې د پکتیا ولایت په پټان ولسوالۍ کې د ملکي وګړو کورونه په نښه کړي دي. د یاد بنسټ اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه د ځایي وخت له مخې شاوخوا 9 بجې ترسره شوي دي او په اعلامیه کې ویل شوي چې دوی داسې عکسونه او شواهد ترلاسه کړي چې ښیي پاکستاني پوځیانو په قصدي ډول ملکي وګړي په نښه کړي دي. د بشري حقوقو نړیوال بنسټ زیاته کړې چې په یادو بریدونو کې د ماشومانو په ګډون 4 ملکي وګړي وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. یاد بنسټ د پاکستان دغه ډول بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه سرغړونه بللې ده او غوښتنه کړې چې د پاکستان د دغه ډول بریدونو په تړاو د پلټنې وشي. همداراز طالبان وایي چې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان په بریدونو کې 19 ملکي وګړي وژل شوي او 26 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د جماعت الاحرار په نوم وسلوالې ډلې اعلان کړی چې پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو او د بېګناه ملکي وګړو د وژلو په غبرګون کې یې خپلو ټولو جنګیالیو ته امر کړی چې په پاکستان کې بریدونه ګړندي کړي. دې ډلې ویلي جنګیالي باید په سند او پنجاب کې خپل فعالیتونه چټک کړي. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت تازه د خپلو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو یوه ویډیو خپره کړې او ادعا یې کړې چې اسلام آباد کې د پاکستان پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. طالبانو ویلي دغه عملیات د رحمان لښکر تر نوم لاندې ترسره شوي دي.